چڼکیا د عیسی علیه السلام نه خواوشا 315 کاله مخکې پیدا شوی او 203 کاله مخکې د عیسی علیه السلام نه هغه چې دی نو هغه مړ شوی. چڼکیا چې دی نو دا د ټیکشلا یونیورسټۍ کې هم سبق ویلی او هم بیا د هغې نه پس دغلته کې د پروفیسر په حیث باندې د کار کو. چڼکیا یو هسټورین هم و. چڼکیا چې دی نو دا زموږ سره یو فلاسفر هم و. دا په ویدونو باندې هم پوه او په ساینس باندې هم پوه او د دې نه علاوه د ټولو نه غټ کنټریبیوشن چې د ده کوم و نو هغه پولیټیکل ساینس و. یعنې دی په پولیټیکل ساینسونو باندې ډېر زیات پوه. د ماورین سټیټ په جوړېدو کې خو د ده ډېر غټ کردار و، ځکه چې د دې ماورین سټیټ نه مخکې د دنادن امپررشپ و، هلته کې د دنادن بادشاهي وه او دې چڼکیا داسې محسوس کړو چې ځکه چې په دغې وخت کې نوې نوې الکزینډر یا موږ چې ورته سکندر اعظم وایو نو ده نوې نوې دغه دا بیلډ چې دی نو دا پرېښی و، دلته دې ځای نه تللی و او دلته خپل ګورنرشپ یا خپل ګورنران چې دي نو هغې دلته کې پرېښي وو. خو دې خبرې چڼکیا ته ډېر زیات تکلیف ورکاوه او د هغې مین شاته وجې دوه وې. یو وجه خو دا وه چې چڼکیا چې و نو دا د عدم تشدد په هغې وخت کې ډېر زیات پلوي و او دنادن چې دی نو هغه به هم د خلکو سره ظلمونه ډېر زیات کول. چڼکیا دا غوښته چې یاره دلته کې او داسې امپررشپ وي چې په هغې کې په خلکو باندې زور زبردستي او جبر او دا کیسې میسې به کې نه وي. دویم مین وجه چې کومه وه نو هغه دا وه چې دنادن ته ده څو ځله ووایي چې یاره د سکندر اعظم دلته کې د فتحې د ټولو نه غټه وجه چې ده نو هغه دا ده چې زمونږ یونټي نشته. زمونږ ټولې وړې وړې امپراتورۍ دي، یعنې واړه واړه ریاستونه دي. نو موږ له پکار دا ده چې دا واړه واړه ریاستونه چې دي نو چې دا موږ ټول راغونډ کړو او یو غټ امپررشپ جوړ کړو. خو دې ته په هغې وخت کې دنادن هم غاړه نه ایښوده بلکې د دغه کرکټر داسې و چې دی په هغه وخت کې هغه دوه قسمه خبرې یا هسټري ته موږ ګورو نو دوه قسمه دغه کې د دوی بحث راځي په بودیزم کې او په جین مت کې. او په دواړو کې سیم خبرې دا دي چې یاره دی په هغې وخت کې چې په کوم وخت کې دی دنادن له تللی نو ډېر زیات لکه په یو داسې پوزیشن کې تللی چې هغه ساده پاده غونې کې پوزیشن و. نو بس دی دنادن د خپل دربار نه راوباسه. په جین مت کې بیا دا وي چې یاره دغه لکه یو پبلک ګیدرینګ کېده او دی هغې پبلک ګیدرینګ له تللی خو ده چې خپله خبره وکړه نو هغه د دنادن خوښه نه شوه. نو هغه د راوباسه او ده بیا په هغه وخت کې دنادن ته هم دا خبره وکړه چې زه به یو داسې امپررشپ جوړوم چې دغه امپررشپ چې کومي که نه نو دا به عالمګیر یعنې دا به ډېر غټ امپررشپ وي. دا به داسې وړې وړې امپراتورۍ نه جدا جدا به نه بلکې یو سنټرلایز ګورمنټ چې دی نو هغه به زه ډیولپ کوم. نو دې راوځي او بیا دته د دغه چندرګوپتا موریا په نوم باندې کس میلاویږي او بله خبره چندرګوپتا موریا چې دی نو دا هم د میډل کلاس کس دی او د دنادن په دربار کې به کار کو. خو دې هم د دنادن د هغې دربار نه ډېر زیات تنګ و خو د ده نشانه او دا ډېر زیات مضبوط و. نو دوی په یو ځنګل کې میلاویږي او چڼکیا اچاریا چڼکیا ته دا پته محسوسېږي چې یاره دا کس چې دی زما دا کار زما دا میشن زما دا ویژن چې دی نو دا مخ په وړاندې بوستی شي. دواړه ټیکشلا یونیورسټۍ ته راځي او دې چندراګوپتا موریا ته د ریاست د چلولو لارې چارې ښي او کومې لارې چارې چې ورته دې ښي نو هغه لارې چارې دې لیکي مو. په هغه وخت کې د دغه چې کوم ټیکنیکس د ګورمنټ دغه کول نو هغه به لیکل هم. نو په دوی په مباحثو کې د ټولو نه غټې خبرې دا وې چې دوی وی چې مونږ یو سنټرلایز ګورمنټ جوړو. د سنټرلایز ګورمنټ مطلب دا دی چې مونږ یو داسې ګورمنټ جوړو چې هغه سنټرلایز یعنې د وړې وړې امپراتورۍ شي نو چې دا هم د هغه سنټرل ګورمنټ لاندې یا د هغې فیډرل ګورمنټ ماتحت راشي. نو دغه شانتې دي دا ټولې خبرې اترې چې دي نو دا لیکي. بیا هلته کې د ټول نه لومبې کنسپټ چې دی نو هغه دی د راجا راوباسي یعنې د کینګ راوباسي د بادشاه راوباسي چې بادشاه شي نو دا به د ټول سلطنت بادشاهي او زمونږ د سلطنت چې دی نو دا به په وړو وړو امپراتورو کې یا په وړو وړو ډیویژنز کې چې دی نو دا به ډیوایډ خو سنټرل ټوټل ګورمنټ چې دی نو دی به کنټرول کېږي د دغې ځای نه. بیا دې لږي
هلته کې دی بیا داسې کار کوي چې دی د بادشاه سره سره وزیران مشیران یو پوره کیبنټ هم ډیپاین کړي چې د دې کیبنټ به کم کم کارونه یو دا کیبنټ چې دی نو دی به څه کارونه کوي. د دې نه علاوه دی په دغه ټیکسلا یونیورسيټي کې چې د چندراګوپتا موریا ته دی دغه لارې چارې ښي نو په دې کې ورته دی د قانون خبر هم ښي چې قانون هم یو سنټرلایز قانون به هم پکار وي چې موږ به د هغې قانون ماتښت چې دی نو د خپل امپررشپ چې دی نو دا به مونږه چلو. بل یوازې دا نه چې قانونو یا د ګورنمنټ د چلولو کیسې نه، د دې یو ریاست لپاره چې څومره څیزونو ضرورت وي که هغه آرمي ده چیف اف آرمي سټاف چې مونږ وایو یا چیف اف آرمي چې مونږ وایو نو د آرمي چیف چې دی نو دا د نن نه تقریبا خواوشا 2.5 کاله پخوا چڼکیا چې دی نو دا په خپل کتاب کې ډیفاین کړل. نو دا خبر وکړه چې سیناپتي یا سیناپتي دا چې کوم نو دا به زمونږ د آرمي چیف وي او دغه شانتې د ایواز د آرمي چیف نه چې بیا د ټاون منیجر او د سوپرډنټ پورې د هر یو شي چې نو دا هلته کې ډیفاین کو دا به لیکه هم او دا د دې چې کوم څه به لیکل نو دا به دغه ته ښووم چندرګوپتا موریا ته به دا د ښووم. بیا د دې نه علاوه د لاز جوړ کړو، لاز مطلب قانونونه یې جوړ کړو چې د کرایم به څه قانوني، د پلانکي جرم به څه سزایي، د پلانکي جرم به څه سزایي. یو ډېر ټیکنیکل انداز سره د یو پوره کوشش وکړو او داسې کوشش یې وکړو چې یاره په دې کې په هغې کې د لیبر لاز به مي، په هغې کې به د میرج لا مي، د واده به هم په هغې کې لایي، په هغې کې به د طلاق هم یا ډایورس چې موږ څه ته وایو یا طلاق چې موږ څه ته وایو نو طلاق به هم قانوني، د واده به هم قانوني، د وایلډ لایف به هم قانوني. یعنې ځنګلي ځناور چې دي د دوی سره چې کوم چال چلن خلک کي نو د دې به هم او ورسره د فصلونو د کټایۍ د ځنګلونو د کټایۍ دا به هم د یو قانون ماتښت چې دی نو دا به کټ کېږي. یعنې هر سړی به داسې نه کړي چې تبرګی به په اوږه کړي او ځي به او دغه به کټ کړي، نه د دې به یو خاص زمونږ یو قانون چې د هغې قانون ماتښت چې دی نو تاسو به کټینګ کولی شئ، تاسو به ځنګلي بوټي او ښکارونه دا به د یو قانون ماتښت کوئ. بل دا ټولې کیسې چې دي نو د دې ټولو کیسو دپاره د بیا پولیس سیستم یا آرمی سیستم چې دی نو هغه هم ډېر په ټیکنیکل طریقه باندې جوړ کړو. لکه فرض که په هغه وخت کې د سپای سیستم راښکړی و. سپای سیستم مطلب د جاسوسۍ دا کومې کیسې یا د خبر انفارمیشن د راوچتولو لپاره دا پټ کورسونه چې یا استخباراتي ادارې چې نو دا ادارې د عیسی علیه السلام نه هم 2.5 یا 300 کاله مخکې چې دی نو دا راښکړی وی او دې به ټیک ټاک چې دی نو دا یوازې لیکل نه چې دا د ولیکل او خبره ختمه شوه، نه دا د امپلیمنټ کیم بیا و امپلیمنټ کی څنګه چې دی چې چاته یعنې دا چندرګوپتا موریا ته چې دی چل ښي نو دی د هغه په شا باندې ولاړ دی، د هغه سره په کلاره باندې راځي یوه امپراتوري چې ده یا یو امپررشپ چې دی هغه د ځان سره ملګري کي او دوی چې واپس راځي نو د نادن چې دی نو دی بیا د هغه نه بادشاهي اخلي او دغلته کې د موریا په نوم باندې یو لوی سټیټ جوړېږي. په موریا سټیټ باندې یا په موریا ریاست باندې به مونږ بل یو پوډکاسټ کوو چې په هغې کې څنګه کیسه وه. یو غټ سټیټ جوړېږي او دا سټیټ چې دی نو دا بیا په هغه وخت کې تقریبا زموږ په دې بیلټ باندې په ایسټ بیلټ باندې دا د ټولو نه غټ امپررشپ و. د چې څه لیکلي وو نو دغه چې دي نو دا د چڼکیا نیتي په نوم باندې او د دې نه علاوه د ارترا شاسترا په نوم باندې چې دی نو دا د دې نه کتابونه رخ شوي دي د مانوسکرپټس نه او دغه ارترا شاسترا چې کوم و نو دا خو داسې شاهکار دی چې په هغې کې خواوشا تقریبا 15 واړه کتابونه د هغې نه جوړېږي چې په هغې کې ده په 150 ټاپکس باندې او تقریبا خواوشا په 180 لیسنز باندې پکې د خبرې اترې کړي. بله خبره دا ده چې دا چڼکیا نیتي چې دی نو دا د دغه وړه سکرپټس یا مانوسکرپټ چې دي نو هغه راغونډ شوي دي او ارترا شاسترا د فل یو کتابي شکل دی چې هغه په سنسکرت ژبه کې د په هغه وخت کې لیکلي او دغه ټولې کیسې چې دی کوم چندرګوپتا موریا ته کي نو دا دی هلته کې لیکي. خو دوی چې کله بیا راله که نه نو دوی هلته کې موریا سټیټ جوړ کړو. په موریا سټیټ کې دی بیا د چندرګوپتا موریا سره ایز ا ایډوایزر چې دی نو کار کی. چڼکیا چې دی نو په فارن پالیسۍ باندې هم د ډېر کار کړی و که نه، لکه مطلب خپل ګاونډیان ریاستونه دا به څنګه د دوی سره به زمونږ ورکړه راکړه څنګه په دې باندې هم خبرې اترې کړې وې. دومره قانوني
کیسه چې دی نو دا خپلوله او یا د هغې تشدد او د هغې نظامونه چې کوم د دې نه مخکې وو هغه په زور باندې بادشاهۍ وې. د دې خبرې مطلب دا شو چې زموږ په دې خاوره باندې ډېر پوهه خلک چې دی نو هغه پاتې شوی دی او خاص کر زمونږ ګنداره تهذیب چې و کوم ګنداره چې کومه ایریا وه یا د دې چې کوم سیولایزیشن نو دا خلک خو ډېر زیات ډېر لکه دې چې د دنیا له په هغه وخت کې د عیسی علیه السلام د راتلو نه مخکې څه ورکړي دي زما نه دی خیال چې هغه له بل چا ورکړي ځکه چې داسې یو تهذیب چې هغه تهذیب مایند ساینسز ورکړي پولیټیکل ساینسز ورکړي د هغه وخت ماډرن ساینسز ورکړي او هغې خپل شمیرې جوړي هغوی خپل حسابونه کتابونه کې هغه اسټرانومي کې دومره ماهره خلک هغوی په مایند ساینسز کې دومره ماهره خلک هغوی په مذهبونو کې دومره ماهره خلک او بله خبر دا ده چې دا ټول که موږ وګورو نو تقریبا د ایسټرن بیلټ چې دا څه چې ما ووایې چې دا ټول چې دي نو دا په شریک هم د ګنداره تهذیب نه یا د اباسین د غاړې نه راوځي ګوره هغه ویسټ کې خو یو چیز د ګریک نه راغلی بل چې دی نو هغه د ایجپت نه راغلی بل چې دی نو هغه د بل ځای نه راغلی بل د بل ځای نه راغلی یو پکې د عراق نه راغلی بل پکې د شام نه راغلی څه پکې د عربو نه راغلي نو هغوی داسې یو اچار ټایپ څیز او دلته کې د دې دوو یا د دې اباسین نه واخله تر عمود دریاب تر منځه پورې دې خلکو په هر د دنیا د زندګۍ په هر یو اړخ باندې دوی خبرې کړي نو دا هم یو ډېره لویه او غټه خبره ده زما په خیال باندې